دوستان صحت ولري. دوستانو د دې بابا څخه مو څو عمر مخکې پوښتنه کړې وه چې بابا لوی ارمان یې څه شي دی. د یو خبر راته وکړله. نن هم دی خپل د کور یوازینی ننور دی، نن هم پر دا کثافات دی. هغه د ده ارمان مو ورپوره کړی دی. دوستانو جمیلیه امرخیل خور د ده سره مرسته کړې ارمان، د ده غټ ارمان چې شو دوستانو راسئ راسره وګورئ. ډېر دردونکي او ډېر جالبه داستانه دی د دې کاکا. دوستان سلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا سړی نه سئ؟ سړی اوسه چې بابا سړی بچي دا چې وګورئ دا چې سړی بچي په کوم خواراني ورور سړی بچي خیر ښه دي؟ شکر کراله سلامت شه. څنګه کاکا څو پیدا کړې دلته؟ دغه یو لاس روپۍ پیدا کوم چې تاسو قربان شم بچیانو دې ژبه پیدا کوم زه به دغه کوم ډوډۍ ور پیدا کوم خولې کې غاښ هم نه لرم زه دغه کوم ستا قربان شم. یو څو عمر مخکې کاکا ما پوښتنه در څخه وکړه دلته چې ستاسو د کورو سره چې کومک مو در سره ښه ډېر عمر در مخه چې درغلی وم ما یېر چې ستاسو یېرې دي سپین ږیری دی. د دې کاکا 4-5 اولاده دي نه؟ کوچني اولادونه یې دي، خپل د کور ننور دی. د دې بابا څخه مو پوښتنه وکړله چې لوی ارمان دې څه شي دی؟ ول سپین ږیری سوی یم، کالي مې خرېندي، لمونځ نه سم دغه کولی. لوی ارمان مې دا دی چې یو ریړۍ ولرم، یو کراچي یا ریړۍ ولرم چې یو شی ترازون پکښې یې او پیاز هم پکښې یې، دا ټوله شیان پکښې یې، نوې ګاډۍ درکړمه. قربان شم یاران به مو وشنم در دغه باندې که خدا باندې زغمل وچولو انا بکر قربان شم تاسو لار و مخسریان نه در سره کوم کاکا مخسریان نه در سره مخسریان نه کوم څنګه کړو تاسو کاکا فکر وکړئ زم راځه کاکا نو به یې یو مرګ دې دا پاري دې کاکا راځه کاکا. کاکا فکر کوي چې زه مخسرې ورسره کوم. دوستانو کاکا فکر کوي چې موږ ټوکې ورسره کوو، ټکالې ورسره کوو. ټوکې او ټکالې نه دي دوستانو، دغه د کاکا ریړۍ ده. دوستانو ستا ده کاکا، ستا ده د دې خول دا زما ده ګرې زما ده قربان زما په چاپېره ده کېږه خدایه ته خو په خدای د اسمان دي کې وباندې وورې دا هم راکړې دا ټوله ستا دي کاکا. خدای خپل خدای سره خو به پاکي که زه پر پاکي دنیا و هغه دنیا دوښایه کې خدایه دا ماته نه راکړې ورور دا ماته نه راکړې ستا قربان شم مخکې ما راسره کوه د خپل لار وم زما دي خدای خدای د اسمان دې کې وورې اجازه په اجازه کې مونږ قربان ما مهرباني وکړه ما په چا دا وجود سلامه کاکا نرخ دې پوښتنه وکړې چې په څو باندې دي او څه رقم دي؟ یاد دې څه پوهېږم دا ګاډۍ ستا ده؟ نه ده یو کورکۍ چې جمیله میرخیل نومیږي هغې دا کومک در سره کړی دی په خارج کې ده. بس دا دی ستا ارمان یې د پوره کړي. تا ول زه دغه ارمان لرم چې داسې نوې ګاډۍ ولرم. ارمان دې خدای وکړي ارمان بعضې بچیانو ډوډۍ ته پیدا کړې زه دا که چېرته لا تسكت أفكر ما قدر ذلك دوستانو يقول ما سبحان الله يقول أسمان اللي كذا يقول الكلام الجاوي ما بين جرباني و لا يصير أبدا سيما الله وتوبة مقدسة ورسول كدار الله خدايا جمیله مرخیل خور د دې سپین ږیري بابا د زړه ارمان یې ورته کړی په اخر د عمر کې د یو ګاډۍ او د یو ترازو خاوند سمه موږ دا د ټولو مکمل سامان ورته د ده چیغې ونارې او فریادونه دې واورېدله او د ډېرې خوشحالۍ څخه پر ځان باید یې کالي څیرې کړله. دا دې مو ولیدله. کوشش کوم چې بابا په کچې کې دغه اغوستي وه دا ستا را باندې ارمانه شوې دا ستا قربان شم هغې وزرو الله مو ونازول ما څه دا کړم
دوستانو څه شو وایم خو تاسو ټوله وینئ بابا هم د کچرې څخه راولاړ کړي اول خو یې چیغې بوغارې جوړ کړې چې تاسو په موږ باندې پسخاند ووهئ چې ما ورته ویله چې زه به ګاډي هم درکړم ته دغه وخت دلته دا کاکا ته الله دربار ته به تورم نه بکوم توبه به خدای قبول کړي په خدای کې ځان نه لږ پر ما ځان مهرباني وکړي دا چې باغ د جبرائیل دا الله دې عمله کاکا کمال دغه ورکړله دا دی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا دی دوستانو اوله سودا به هم د کاکا څخه موږ وکړو دا دې داخل کېږي کاکا ښه و دا داخل کېږي بس نو هغه ګورنۍ بالا وغورځوه نو خدای شکر خدای شکر ته پر ما ځان مهرباني وکړه خدای دوستانو دا دی دې کاکا د خپل کور نه ناور دی زه فکر کوم چې کاڼي به هم دا دي دوستانو مکمل کاڼي هم دي زه چې هم دغه دی چاریاک دغه چاریاک دی هغه به چاریاک دا 4 پاوه دی 4 پاوه هغه چاریاک دغه چاریاک دی که دا پاو دی دوستانو موږ دغه چاریاک هم نه دغه کو خو خیر دی به بیا کاڼي سره دغه کې موږ نه پوهېږو چې کاڼي کم دي ور واچوه اوس به یو څه لږ سودا موږ ځینې واخو اول بسم الله الرحمن الرحیم خدای چې ماښام به چا ته وګړ ډوډۍ په واخه به دا او خدای شکر او الله دې په هغه دنیا په ځای وخورئ ورته وګوره د دې کاکا احساساتو ته د دې کاکا احساساتو وګوره چې وخت یې موږ د سبزیجاتو سره دغه ټوله پرا ورکړله دا دي او خدای بس ګوټه یې که په دا بل کې به یو څو دانې بادرنګ ځینې رنګ سو بادرنګ په څو دی دغه قیمتونه خو نو ماته ولاکه نه معلوم چې سودا خو 3 فلسي دي ګوره چې ګرانې رانې کې کاکا 3 فلسي دي 3 فلسي دي دا دي 3 دانې به 3 دانې به نه راته وایي دا دي د ام 6 دانې سیزو دا دي 6 دانې بادرنګ نیم ځینې رانیوله دوستانو هیله کومه چې سودا د دغه رقم بېوزلو څخه وکړي دا د سرمایه‌دار ریدو او دغه په فکر کې نه دي د ګټو بنګلو د جوړېدو په فکر فقط د ژوندي پاتې کېدو په هڅه کې دي چې ژوندي پاتې سي دې کاکا سره مو څو عمر مخکې هغه څوک چې اوس آنلاین سوي دي څه عمر مخکې مو د دې کاکا څخه پوښتنه وکړله چې د ژوند ښه ډېر عمر مخکې د ده خو لا نه وم په یاد موږ د دوی سره مرسته کوله نو مې ورته وویله چې د ژوند غټ ارمان یې څه دی چې ول یوه دانه ریډي و یوه دانه ترازو ولرمه چې یو شی پکښې خرڅ کړمه نور خسته سوی یم پر دا کثافاتو باندې چې ګرځم او پر دا چټلیو باندې چې ګرځم کالي مې بې لمانځه کېږي او په کور کې هم دومره امکانات نه لرو چې کالي مې راته پرې وي دا ارمان نن جمیلې امرخیل خور د بهر کې اوسېږي یو مهربان او زړسواندي خور د خدای پاک دې صدقه کوي د ده ټول دعاوې د خدای پاک ستاسو پاک خدای قبولي کې خدای کوي خدای مهربان دی انشاءالله خدای مهربان قبولي دوستانو څه څخه مې کوم چې ټول عمر سودا د دغه رقم بېوزلو کسانو څخه دغه کې وکړي دغه دی کاکا زه به دغه هم درکړم دا دی پیسې به دغه نوې دانه به درکړم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو وخت ډېرې وژړله او ډېرې غټې چیغې سوي نارې یې وکړلې چې زه یې وژړولم نو مې کاکا تر لاس ونیو دا خپل دغه ته دا دی نن مو نوې ګاډي ورته دغه کړله په لاس ورکړله دا دی بانجان و بینډۍ و بادرنګ و پیاز و رومیان و ټوله شیان دي د دې په حصه به کاکا پر دغه باندې کراچي باندې خپل ځان ته خپل فامیل ته یو رزق یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او نور به پر کثافاتو باندې د ده سین تقریبا تر 15 شپېته تر شپېته به اوښتی خامخا تر شپېته اویا ته رسېدلی اویا او پنځه اویا سین دی دوستانو هیله کوم د خدای د رضا په خاطر باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوندي کولو په خاطر باندې د دغه کم بېوزلو او بېوسه کسانو سره مرسته او لاسنیوی وکړي تاسو د دا بابا احساس ولیدئ تاسو د دا بابا خوشحالي ولیدله او موږ هم داسې
غافلګیره دغسې کاکا مو نه و خبر کړی غوښتل مو چې د ده خوشحالي ووینو چې دی څه شي احساس لري چې وخت یې دا ګاډي و دا ټوله سامان دته ورتسلیموو چې پر کار باندې درو خو دا دی کاکا خدای پاک یې درپسې بختوری الله نه کې خدای کاکا خدای دې درپسې بختوری جالبه دا ده چې کاکا تر اوسه پرې زړه ته نه لوېږي څو واره پوښتنه کوي وایي دا ټوله زما دی ژاړي د ډېر خوشحالۍ څخه د ډېر اواز څخه ژاړي دوستانو ډېر د خوشحالۍ هم دی ډېر دردونکی هم دی کاکا ته تر اوسه پرې زړه ته نه لوېږي هر ګړی ورته ګوري کاکا ستا دی ما دی و ستا دی ستا قربان شم دا کار خو هم زما یې ټوله شان دا هم ستا دی دا ټوله شان ستا دی خدای د اسمان دا غټې کڅوړې دي دا کوچنۍ کڅوړې دي الله کې ورسې خدای کې ورسې دنیا دوه کې دا مې معلوم دي و ټوله دي زه نه پوهېږم ته به د یو چا څخه د یو دوکاندار څخه پوښتنه وکړې چې دا څه شي دي دا به زه چمچاریاک نه یې زموږ یو څه درپسې درغلي دي هغه موږ در بخښلي دي ښه خدای د دنیا دا نه خونه نه دي یا داستانه دي څه دا خونه و دا مو د یو چا څخه په کار باندې واخیستل داستانه دوستانو د دې کاکا احساس و د دې کاکا خوشحالي و د دې کاکا درد و د دې کاکا چیغې و نارې تاسو واورېدلې هیله کوم د داسې کسانو سره مرسته و لاسنیوی وکړئ دنیا او آخرت کامیابي و خوښي او سکون خپل ځان ته او کورنۍ ته مو نصیب کړئ دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته د یو بېوزلي و بېوسه پر شونډو باندې خندا راوستلی شي او څومره غټ سکون څومره غټ مشکل یې حلولی شي اسمان دې کې نور اوري باندې دغونې پر ما ستا پر ما مهرباني وکړه انشاءالله دغونې به یو په زره نور خدای مهرباني درباندې کړي ولې ستا پر ما مسکیني باندې داسې مهرباني وکړه زنده په کچرې کې واخته ماښام تېره بچیان چې ډوډۍ څو دې پیدا کړي دي کاکا دغه په ورځ چې ډېر زور وم دا پنځه ویشت زره افغانۍ پیدا کړم هغه هم ډوډۍ په لاسو کې یوه نه وه ډوډۍ بس دا دي اوس 50 خو دې اوس څه پیدا کړلې دوستانو ټوله ورځ د ساعت ملا پر اذان به وتیم افغان ته به کثافات باندې 25 افغانۍ پیدا کولې مګر اوس څه 50 افغانۍ پیدا کړلې زه به نورو ملګرو ته ووایم چې د دغې کاکا څخه سودا وکړي دوستانو تر بیا مو پر دوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته